دا د هایپر د کهانۍ دوهمه برخه ده. په لومړۍ برخه کې موږ ولیدل چې هایپر له هغه غار نه راووځي بندینۍ نړۍ کې در 900 کاله تیر شوي وي. هایپر بیا غار ته دننه شي ځکه دی پوهېده چې په ده پسې د هغه دوه زده کوونکي راغلي دي. د هایپر هغه زده کوونکي او ماشومان غواړي چې دوی ټول د هغه غار نه راووځي، خو مخکې له دې چې دوی د هغه غار نه راووځي هغه پړی پرې شي. ټایلر هغه بله رسۍ هم راکش کړه او هغه هم پرې شي. مخکې موږ ولیدل چې د دوی نه د باندې یوه ماشومه پاتې شي چې د هغې نوم پربي و. ټولو دا فکر کوه چې دغه رسۍ پربي پرې کوي. دوی غوښتل چې د واکې ټاکې له لارې د پربي سره خبرې وکړي، خو د پربي لخوا هیڅ جواب نه راتله. لږ وخت وروسته دوی یو کمزوری غږ واورېده چې پربي پکې د مرستې غوښتنه کوي. اوس دوی بله هیڅ لاره نه درلوده. دوی ټپي جیکي په همغه ځای کې پرېښود. پرېکړه یې وکړه چې په غار کې مخکې ولاړ شي. د غار په بله برخه کې دوی د پربي مړی د یوې رسۍ سره ولیده. دوی ډېر ژر د پربي د کیمرې ریکارډ ولیده چې د پربي سره څه شی پیښ شوي دي. پربي د خپل پلار هایپر نه لوستلي و چې په دې غار کې داسې اوبه شته چې د ناعلاجه ناروغیو لپاره استعمالیږي. د هایپر خور په یوه ناعلاجه ناروغۍ باندې اخته وه. په همدې وجې د هایپر کورنۍ دې غار ته راغلې وه. کارا د باندې په وتلو شروع وکړه، خو چې کله کارا د باندې ورسېده هغې ولیدل چې بهرنۍ نړۍ بالکل بدله شوې ده. تر لرې لرې پورې نه یو بوټی و او نه هم یوه ونه وه او هوا هم عجیبه وه. د کارا لپاره د هغې هوا تنفس کول ستونزمن و. کارا ولیدل چې په هوا کې یو د مثلث په رقم سیز روان دی. بهر هیڅوک د مرستې لپاره نه و. نو کارا بیرته خپل غار ته ښکته شوه. نورو کسانو لاندې ویل چې کارا د مرستې غوښتنه نه ده کړې ځکه چې په غار کې یو څو سکنډه تیر شوي وو او کارا د باندې 30 دقیقې تېرې کړې وې. له دې وروسته دوی پوه شول چې د بهرنۍ نړۍ وخت غار د وخت په پرتله زر تیریږي. ټایلر دوی ته وویل چې زموږ رسۍ ځکه پرې کېږي چې په بهرنۍ نړۍ کې وخت زر تیریږي او هغه رسۍ ډېره زر پرې شي. دوی چې کله د غر نه د باندې اندازه ولګوله نو په یو سکنډ کې یوه میاشت تېرېدله. دوی ته له دې غار نه وتل ډېر ستونزمن شوي وو ځکه چې دوی به په کومه رسۍ پورې پورته کېدل نو هغه رسۍ به په خپله وشلېدله. له دې وجې چې په باندنۍ نړۍ کې وخت زر تېرېده او هغه رسۍ به زر زړېدله. ګرانو کتونکو، تاسو ته به زه دغه کهاني په راتلونکي کې ایکسپلاین کوم چې آیا دوی له دې غار نه څنګه راوځي که په همدغه غار کې پاتې کېږي. تاسو ټول له ما سره پاتې شئ. زموږ دغه ویډیو در سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو تر مخه تر تاسو در ورسیږي. اوس راکړئ ماته اجازه تر بل ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. د خدای په امان.